زما معزز سامعین و حضرات ترنو در رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا بہترین سیرت بیان شروع دا عبد المطلب صاحب پاتکلنی دا رحمت عالم کی وفات تر دا غزے پوری دا سیرت سا حصہ بیان شوی چونکہ ابو طالب و عبد المطلب او دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ترنا سوا دا ابو لہب وغیرہ چاغی پا شرک باندے اصرار کریو دا نور عام خلقو دا آسمانی دینونو کتابونو نا خبرو خدا ډیرو شواهدنا عبد المطلب صاحب تا دا رحمت عالم سید العرب والعجم شان معلوم شویو او پټولو زامنو کې ابو طالب صاحب او خيارو عبد المطلب صاحب تگرانو نو دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا حفاظت او دا کفالت او دا ساتنی ذمہواری وی پا ابو طالب صاحب باندې اچولا یو ورځ د نجران نا راغل ثقيف چې هغه د عیسویانو راهبو دا حرم شریف په خوا کې د عبد المطلب صاحب قالین به پرتاوه څوک به په هغې کې ناستی نه شو دی به ناستو نو په دغه وخت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اوو یا اتو کالو په عمر حرم شریف تراغه او د خپل نکاح عبد المطلب صاحب غیږی ته ورغی فاعتنقه والتزمه وقبله عبد المطلب صاحب محمد مصطفی غی کی ونیو کلکی ځان ته راجوخ کو خکلی او په دې صحنه کې د نجران د عیسویانو یو مشهور راهب شیخ او پیر ناس دی ملمه دی دا هغه د محمد مصطفی په قدم مبارک نظر ولګید نو په زبان رالل چې ما اشبه قدمه بقدم ابيه ابراهيم دا څومره ناشنا مشابه او هم مثل او یو شان قدم ګورم چې د دې ماشوم قدم د محمد مصطفی په مقام ابراهیم کې چې کم کانی د پاسه د ابراهیم علی السلام د قدم نقشه ده نو ویل چې دا څومره ناشنا هم مثل او مشابه قدم دی د قدم د ابراهیم علی السلام سره دا وجه و چې د معراج پشپا رحمت عالم سید العرب والعجم مختلف انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات کتلیو او د هر پیغمبر د شکل او د رنگ ذکر یا حدیثو کې کړیو او د ابراهیم علی السلام ذکر چې کوونو د او فرمایل چې ابراهیم علی السلام صورت او رنگ اشبه بصاحبکم زانیات کا اے صحابه کرام استاسو پیغمبر محمد مصطفی ځان یادی ما ته ګورئ دغه شکل کې ابراهیم علی السلام چې کله د نجران د قبیله راهب دا خبر وکړه نو دې محضر کې ابو طالب صاحب ناستو عبد المطلب صاحب د خپل زوی ابو طالب توای هل سمعته د راهب خبره دی اوریدا علیک بحفظه زب یایم یا بنیم خود محمد مصطفی ساتنه پتا لازم شو او هغه راهب دا بشارتم ورکا
چې خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی هغه آخري پیغمبر د ابراهیم علی السلام هم مثل بوي هم شبه بوي هغه دغه دی چې دا ستاسو نوسی دی خدا تپوسی تی وکړه ادا ماشوم ستاسو کیږي عبدالمطلب صاحب ورته وی دا زما زوی دی وای نشي کېدی چې د دې ماشوم پلار دی ژوندی وي هغه ویل چې دا زما نوسی دی خو زمونږ د عرف او د قوم او د عربو رواج دا دی چې وراره تم زوی وایو نوسی تم زوی وایو نو ما ورته ابن په دغه لحاظ باندې ویل عرض می دا کو چې دارنګ یو ځل د مکی معظمه د کلینا بهر د ماشومان سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لوبي کولی نو هغه کې بنو مدلج او قبیله او دا بنو مدلجیان چې دای قافیه شناس خلقو ډیر ماهر په دې کې دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غلام زید بن حارثه او دا هغه زوی اسامه ابن زید دا دوانه رسول الله مبارک آزاد کرده شد د غلامانو رسول الله مبارک تډیر زیات ګرانو دواړه دا زید ابن حارثه خو ورته د پلار نه پاتې شو او بیا چې کله د یمن خلک اراغلل د زید ابن حارثه پسې د پیدا ک د ورک شوی او راغلی او بیا چا غټ کړي و ځان سره نو پلار او ترونه خلکو خبر شو چې هغه ماشوم زید غټ شوی دلته دی مکی معظمه ته پسرال محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا سی ودرو وینا ستاد خاندان کسان دی خو خدي کزینو اجازت دی لاړشه کپاتې کیږي زما زوی ما سره اوسېګا نو هغه دومره محب او عاشق چې خپل خاندان مشرانو ته ویل چې زی په خپل مخ لاړ شي ز تاسو سره نه زم بس زه محمد مصطفی ما ته زوی ویلی دي زه د زوی يم بل چا سره نشم نو بیا به خلکو د زید ابن محمد وی د رسول الله مبارک زوی به ورته وی کله چې آیتونه د سورته احزاب رالل چې پردي بچو ته زامن موای ما جعل الله ادعیاءکم ابناکم متبناگان خدای تعالی ستاسو حقیقی زامن ندی ګرځولی نو دا هغه نه بعد رحمت عالم اعلان وکړه چې د تبسوک زید ابن محمد نور نوای پردې زوی خپلول جایز ندی شریعت نو د زوی اسامه نو دواړه رسول الله مبارک ته ګرانو د دې پلار د زید ابن حارثه او د اسامه پر رنگ کې فرق یو ډیر سپینو او بل ډیر تور نو چا دا خبره کړي و چې دا څنګه پلار او زوی دي رنگونو کې ډیر غټ فرق دی دا خبره په محمد مصطفی ډیر بدل لګیدلی مسجد شریف کې دا پلار او زوی په یو کمبل کې ودی او کمبلم دومره وړه ده چې خپې لوڅې دي او سرونه پټ کړي دي نو یو بنی مدلج د قبیله قافیه اشناس دی چې هغه به عربو ډیر معنا هغه داسې تیریږي دا یو تک سپینی خپې دي او دا بل تورې خپې دي چې د یو قتل سرونه خو نه ښکاری چې دا څوک دي وېڅنا آشنا مشابه قدمین دي د پلار او د زوی دا څومره یو شان قدمونه دي نو دا خبره خلکو اوریدا دا خلکو شوبه ختم شوا چې چا غلط اعتراض کولو چې دا ګنه د زوی بنې یا بسې نو بیا
د عائشی بی بی کرا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چراغ اے عائشی بی بی د مدلجی خبره دی اوریدا ویسی ویل ویل چې د زید او د اسامه قدمونه یو شان دي د پلار او زوی دي د خلکو شوبې ختم کړه نو بنی مدلج قبیله په دې کې ډیره مشهوره و قافیه شناسو نو رسول الله مبارک ماشومان سره لوبي کوي او ډاک کې او په دې کې وربانې د بنی مدلج د قبیله دا قافله په لار تیریږي دا یو لیدل چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رنگ ته وکتل او قدمونو ته وکتل نو راخته شو ورپسې او چغي پسې وਹੀ سنا آشنا معشوم دی چې د قدم د ابراهیم علی السلام هم مثل دی نو رسول الله مبارک تیرا منډې کړي چې دا څوک دی وسوایي هغه د شاده خوانه ورپسې دی او محمد مصطفی هم معشوم دی د منډې راوي حرم شریف په خوا او ډایرک د خپل نکاح عبدالمطلب سے بغیږي ته ځان ورسو بنی مدلجین پس راور رسیدل دا ستاسو کیږي ودا زمان وسید د عبد الله سے زوی دی محمد نامه صلی الله علیه وسلم نبی ورته وی د تو ایریږي دینا مونږ چې د قدم تو قتل دا قدم د ابراهیم علی السلام پشانو او بیا زیر ورکه چې دا خاتم النبیین محمد مصطفی غدا انسان بجوړي نو دا شواهد او دا شانته بشارات عبدالمطلب صاحب ته د یو اړخنه نه څه د ډیرو اړخونو نه پیښ شوي نو ځکه به دا خبره ډیره کوله چې ان لی ابنی هذا شان زما د قزوی څه عام بچو غونې نه دی او زما د ازوی څه خصوصي شان لري ځان ته شان لري یو کس بلو چې دا غنم کرز بن علقمه الخزاعی هغه هم په دې قافی اشناس انسانو چې چاته به وکتل ورته په پته لګیده چې د نسب د فلانی نه دی رنگ او قافی ډیر خولي پیژندا نو هغه انسانو چې کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا هجرت په موقع باندې هجرت کو دیو صدیق اکبر سے ورک شو دوش په درش په کافرانو سلو خان اعلان کړیو کچاو خودل نو کرز بن علقمه الخزاعی چې و ده پشګه کې بده قدم پیژندو چې دا قدم د چا ډیر ماهر نو دته تنخواه مقرر کړ چې تا ته موږ پیسې درکو ته په مکه معظمه دشتو کې ګرځېګا او د ابراهیم علی السلام قدم وګورل ته په مقام ابراهیم کې دغه شان قدم د محمد مصطفی دی بس بیا دې شګه کې لټیږي چې دا په کوم اړه خلاړل چې مونږه غاړه پسې ولټو نو دا کرز بن علقمه الخزاعی چې دومره ماهرو چې د حرم شریف نه مدینه منوره په دې اړه باندې او غار سور ورنه د یمن په اړه باندې دی اړه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ناشنا د حکمت او د عقل نکار واخسته چې دا خلق به ما پسې په دې اړه لټیږي نو د مبارک دی اړه ته نه لاړ کافی مزل شوی دی شپږو کیلومتر او التا غار سور به سمره جګ دی چې سلور 15 غنټې ورته غر کې مزل دی خدا کرز بن علقمه خزاعی دومره ماهرو چې په دې اړه شګي ولټولې شګو کې یاره دی خواته هغه قدم والا انسان نه دی تللی دا تاسو چې څوک لټوي دا درې اړخونه چې ولټول وي دی یو خام نه دی تللی نو بیا د یمن په خوا پسې خوشش هغه قدم د محمد مصطفی پیدا کړ د صدیق اکبر سے قدم پیدا کړ پس روانو حتی کې چې د غار سور د خلی پورې قدم په قدم داخله ورسول چې قدم دل تراغله خدای تعالی چې د چا حفاظت کوي هغه عقل ویل تکار نه کوي جولاګي غنی ته امر شوه دی چې لاړ شه د غار په خله کې جال واچوا هغه د سترګو رب سره دومره جالي جوړی کړي چې دوی د غار تر ورسېدل صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کتل چې هغه د قدمونو د کافرانو ښکاریږي او یو څه ناصر عبم پراغه او رسول الله مبارک ته فرمایي چې راو رسیدل قدمونه اعداد ښکاری هغه مبارک ته څه فرمایي لا تحزن ان الله معنا مخفقېګا غمجن کېګا ما خدای تعالی زموږ مرګره دی
د دوی دا خبره د خالق دومره خوښه شوه. لسمه سپاره کې زمونږ استادو د پاره قرآن کریم کې د دوی دا قصه راواخسته چې اذ قال لصاحبه، هغه وخت چې محمد مصطفی خپل مرګري ته وویل، صدیق اکبر صاحب ته، صحابیت د صدیق اکبر صاحب قرآن کریم نه ثابت دی، که څوک انکار وکړي کافر کیږي به. اذ قال لصاحبه، چې خپل صحابي ته وویل، مرګري ته وویل، لا تحزن ان الله معنا، مخفه کیږي خدای تعالی زموږ سره دی. نو دیزی کی چې دا جال او دا غړنې دا جالي ولیدي، بس دې خپلو کسانو ته وویل چې ما خپل زیتر اورسولې، اوس دلته نور نه پوهېږم چې دا یمین خواتلې شمال خواتلې دا سخ کاڼې دی په دې غره ختلې چاپای نه ښکاري، خو دیزی پورې راغلی دی، دې نه خواته ماته نور غار ته خو ځکه نه دی ننوتی چې غار کې خو هلته د جولاګۍ هغه جال جوړ دی، او جال خو ډېرو زمانه چې په یوځي ووځي هلته جوړېږي، خدای تعالی ته نو ساتل. نو دا کورز بن علقمه الخزاعي قدم شناس انسان د یو ځل چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ماشوم و تو کالو چې څنګه په دې شګه کې قدم کې خود چې دې قدم ته یو قتل ما اشبه قدمه بقدم ابراهیم، دا څومره ناشنا قدم دی، دا خو بالکل داسې قدم دی لکه د ابراهیم علیه السلام قدم چې اته کلنۍ کې عبدالمطلب صاحب وفات شو. خدا هر بشارت ورکولو سره به عبدالمطلب صاحب ابو طالب راغوښته او هغه به مامور ک په حفاظت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د عبدالمطلب صاحب د وفات نه بعد د ابو طالب صاحب په کفالت کې محمد عربي صلی الله علیه وسلم راغی. د اته کلنۍ نه وروسته ډېر مسکین او غریب انسان ابو طالب صاحب انتهایی مسکین او غریب، یوا لنګ وخه لرله ډیره زړه، روټۍ به همیش به د بچی چې و د لوږې د لاسه به په شور باندې و په کور کې، د کور کې ماشومان د لوږې نه به نه مړېده. هغه شوده چې اوښه به یې ولوشله او هغه وخت سره چې هر څه کټوۍ وه، هر څه پیالۍ وه د کودړي یا څه شي کې به یې چې واچول، نو ضرور نو چې پنځه شپږ ماشومان نو خو یو ته به ورکې بیا به بل ته ورکې، چې د یو ماشوم ته به یې ورکړل هغه به ټول وسکل دی، نورو به بیا ژړل. نو دا ماشومان به په خپلو کې په جنګ باندې او چې کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې کور ته راغی نو هغه برکتونه ټول د ده کور ته راورسېدل او دی په محمد مصطفی دومره خفه کېده چې دا خپل بچي به یې جړول چې تر څو محمد عربي زما یتیم وراره شوده نه اسکلي نو تاسو به تر هغې پورې نسکئ. جبریل امین صاحب مخکې راشئ دلته. نو عرض می دا کو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې کور ته ورغی نو د ټولو نه اول به ابو طالب صاحب دغه د اوښې شوده ده ته ورکړل، د ده دا برکتي شونډې به چې پې ولګېدې دی به موړ شو، د ده په کور کې چې څومره ماشومانو نو د هغه یو جام د شودو نه به ټول ماړه شو، جام به همقه شانته ډک پروت و. بیا ام ایمن بی بی حکایت کوي فرمایي چې دا خادنه د محمد مصطفی و رسول الله مبارک ماشومتوب کې د ډېر خدمت کړی دی. دا بی بی فرمایي چې تعجبي دا وه چې موږ د محمد مصطفی نه په زندګۍ کې شکایت د جوع او د عطش نه دی لیدلی. ماشومې مور ته وجاړي، د ده خو مور نه وه، وفات شوې وه، پلار ته شکایت کوي، کورنۍ ته شکایت کوي وږی شوی یم، خو د ماشومتوب نه تر دغه وخته پورې چې سړی په خپل خوراک ورسه راځي وی ما د محمد مصطفی شکایت د لوږې او د تندې نه دی اورېدلی چې ده ویلي زه وږی یم یا زه تږی یم. او چې کله نه مبارک قدمونه اخیستي وو
چې هر څومره به دی وږی شو چا به دته خیل و که خیل بناو نو دی مبارک به د زمزم چینې ته لاړو او لږې اوبه به یې ترې وڅښلې. ډېر کرتې وي مونږ د غرمې په روټۍ هغوی به وختي خوړه د غدا په ټیم باندې سباناري په ټیم باندې. ډېر کرتې مونږ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ویلي روټۍ ټیم دی راځه روټۍ وخوره. د به ویل انا شبعان زه موړ یم روټۍ نه خورم. روټۍ به یې نه خوړه بس د زمزم د اوبو نه به یو څو ګوټه کړي وو په هغې باندې د ګزران به تېرېده. په مکه معظمه باندې 3 کاله یو مرض د سترګو راغی چې هر ماشوم سترګې به چخڼې کولې. د ابو طالب صاحب د کورنۍ زامن او ماشومان چې څومره وو هغې به هم سترګو چخڼې کولې چې کله به سار راپاڅېده نو سترګې به یې د چخڼو نه ډکې وي. او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به چې د خوبه راپاڅېده کحلن تاریخ لیکي وی دا سترګې به یې دغسې تورې وي تا به وي چې دا پرنجو چا تورې کړي دي هېڅ اثر به پکې د هغه مرض نه و. 4 کاله یې د سره تېر کړل 12 کالو تر د عمر ورسېد. د مکې معظمې یو قافله برابره شوه د شام په اړخ باندې چې ځي هلته تجارت کوي. ابو طالب صاحب خپل وراره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د 12 کالو په عمر ځان سره روان دا مزل داسې لنډې ماورئ چې شام ته لاړو نو د مکې معظمې نه شام ته 1400 کیلومتره فاصله ده. دا فاصله مزل دوی کړی. د شام په بصرا نومي مقام کې یو راهبو چې د هغه نوم سرجسو د 19 کالو نه په دغه ځای کې دیره و او په دغه ځای کې د دغه راهب دیره کېدل فقط په دې غرض باندې و چې هغه ته دا پته وه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمانه نږدې ده راتلونکی دی. دغه ځای کې یو اونه وه او دا ورته معلومه وه د سیرت نه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به د دې ونې د لاندې ناسته کوي. نو د 19 کاله دغې ونې ته تېر کړل چې که دلته راشي چې مانا ورک نشي او زه یې وپېژنم او زه ایمان پرې راوړم. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د دغې قافلې دې ځای ته ورسېد. دا اونه اوچه کلکه وه او د دې راهب د سرجس دا غار چې و چې له خانه د عامې لارې نه پاس د غونډۍ په سر یو غار و په هغې کې و خو دا بوټی ورته ښکارېده. دا د عربو د شام بانډر شانو دلته به چې هره قافله راتله د هر اړخ نه څه نه څه دمه به یې کول. د معمول موافق قریشیانو دلته دمه وکړه. نو خلکو سفر ته یا هغو بوټو ته تلل وکړل کم بوټو ته چې سورې وي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی او هغه اوچ ډډ ته یې تکیه ولګول هغې ته کېناست. چې د څنګه تکیه ورسره ولګوله هغه وچ بوټی تک شین شو ښایسته ښایسته څانګې پکې راشنې شو او دا څانګې د هر اړخ نه راتاویږي خو ډېر وخت دا راهب په سیل دی په ننداره دی چې هر طرف ته نور ځي دا څانګې راتاویږي په محمد مصطفی باندې سورې جوړوي. دی همغه شان لا منتظر ناست دی ګوري د سیل کوي چې دې کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې ونې د بوټي نه راپاڅېده د اوبو څښلو په نیت یا د بل کار نور ته راغی. چې نور ته راغی ګوري چې اسمان کې ورېځ نه وه او چې محمد مصطفی نور طرف ته شه ښایسته ټوټه د ورېځې را پیدا شو په ده باندې چتر جوړ که دی پکې پټ که سوری پې جوړ شو. خو دا راهب ورته ځیر دی دې کار ته ګوري چې دا وچ بوټی شین شه څانګې پې سفر جوړی ورېځ پې تذلیل الغمام. ټول مورخین ذکر کوي چې رسول الله مبارک به چېرته ماشوم هم چې لوبې به یې کولې نو پاسه به ورباندې په ګرمۍ کې ورېځې چتر جوړولو او سوری به یې جوړولو. کسې راولیږه خادم وایي دغه خلک چې څوک دي د مکې معظمې دی ته ووایې چې
دا راهب وی چې تاسو ته ما دعوت کړی دی راشي دوی ډیر خوشاله شو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی ونی تا کینو تکینل ته زمون سامان تم ګوره او زب مونږ ورزول ته مونږ ته دعوت شوی خبر سدي چې دعوت د چا د مخه شوی دی چې ورل راهب سره کیناست لغور ته پوره تنظیم کړی دی یو خابل خوا چې ګوري محمد مصطفی نخکاری راهب ورته وی تاسو کې یو کس کم نه ویسو کم نشته دی پوره راغلی وی نه یو کس کم دی تاسو دی بیا ورته وی مونږ پوره راغلی وی والله العظیم چې پوره نشي کتا سورانه ګټو بموسکای هغه وخت کې بدار صدر کوم درته چې پوره راشي نو یو کس دوی کې پاسې ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شان نه خبر دی ورغه هغه مبارک د مټ نه ونی او داسې پجړه کې را پورته ک چې ستا د لاس مونږ روټه اشاره را پاسه راي واست او دې راهب مخامخ ځان تکینول پختنې ته شروع څه خوب خو نه ګوري هغه مبارک ورته خوبونه ډیر یادې چې ما ډیر زیات خوبونه ګورم خو زیات خوب دا ګورم چې یو دو نورانی سړی راشي ما ته ودرېږي یو دا یو دی بل ته وی هوا چې ما درته یادو چې خاتم النبیین دی نو هغه دغه دی هوا هغه دا دی دومره خبره وکي بیا رانه لاړ شي او دا یو ځل نه ډیر کرتب داسې خوب ګورم اکثرا چې دو نورانی سړی راځي او دا یو دی بل ته وی هوا هغه دا خدا خوبونه چې ورته تیری دا هغه شکونه شبهات ختمیږي او درجه د یقین تر رسې پدې کې چې خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه دا انسان بیا د مشرانو ته وی چې دا د چا زوی دی پلار سوک دی ابو طالب صاحب را مخ کیږي ودا ستاسو کیږي ودا زما زوی ودا نشي کېده چې د پلار ژوند دی ودا زما وراره دی بیا ورته سوال کوي چې روټه یو خوري او چې څومره تجارت کې مسرا وړي دلته میله لګيږي د زیارت په ورځ میله وی پدې میله کې خرڅ کوي شام ته مزي د شام د سینې جومیان دی ګوري کدا قدم د محمد مصطفی شام ته ووخته نبی بچغه او سوري بشرو اعلانونه بکیږي چې محمد عربي راوخته شام ته شهیدی کوي قتل کوي څوک تکلیف ورنه کیول دی واپس بوزي هغه مشوره ابو طالب صاحب ومنله خو دوی د زیارت ورځ ته انتظار کوي پدې کې د دې غار د بحیرا د راهب دا غار چې ودا د شام په سرحد اخواو او د مبارک چې کومونی لاندې ناس دی دا د عربو سرزمین دی باندر د مینس کې خو چې د روټۍ د پاره څنګه نه نوته دا شپه چې 13 شو سحر شو نجومیانو را يهوديانو ته ویل قد طلع نجم محمد بالشام بیگا د محمد مصطفی ستوره په شام کې پړقېده نو هغه 12 کسان بدمعشان او ظالمان خلقو هغه برابر کړل او ورته ویل چې زئی لاړ شي سرجش الراهب شرجستا بحیرا راهب تور شي ځکه د شام د عربو باندر کې دی ورته وای چې الته په کلیسو معبدونو کې دا واضح خوريدي چې محمد مصطفی شام ته راغله ته په پوي شوی کنا دای چې راور سیدل راهب تور نه وتل چې مونږ را لګلیو د يهوديانو مدرسو نه راغلیو محمد مصطفی خو به شام ته نه راغلی دی وخت کې لند میله لګیدلې ده د زیارت ورځ د اخري سامان خرڅي او واپس روانيږي خو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د میله کې دا سامان خرڅيږي نو دا ورځ په د باندې سورې جوړي نو د 12 کسانو ته دی راهب وویل د ګوتې په اشاره ورته محمد مصطفی خو دا چې دا کم چا پس تاسو راغلی یا انسان دی ورته وګورئ او پاس نور ته وګورئ چې په د باندې سورې دی او غیر چا پیرا نور دی خو هلاک او تباب شوي ک تاسو شام تلاړی او الته مداخل وي ناغي 12 واړو باندې د بحیرا راهب خبرو تاثیر وک او هغه غراس پټو ساته ترڅو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قافلې سره واپس را روان شو
مکه معظمه تر ورسه. بیا دینه بعد د مبارک ګډان هم سره ولیدي او فرمایل وی چې ما بعث الله نبيا الا وقد رعى القوم رعى الغنم. یو پیغمبر خدای تعالی مبعوث کړی نه دی مگر هغه ګډان ساتلی وي. علما مورخین او محدثین داغه وجدا بیانای چې انبیاء علیهم السلام د خپل امت راعیان او ساتون کی وی سرون کی وی. اول خدای تعالی په هر پیغمبر علیه السلام باندې دسه سيزونه ساتي چې هغه کې عقل نوي لکه ګډان. نو چې دا ګډان وساتي د دې د اوبو ټیم د دې د خوراک د دې د ورانی نه بچ کی د دې د پردي مال د خړلو نه بچ کی. نو پدی باندې د انبیاء علیهم السلام عجیب تربیه وشي. نو چې هر کله د عقل نه لرونکي انسان تربیه دوی په صحیح طریقه وکړي شو نو بیا انسانانو تربیه رستو لاس کې ورکې نو انسان خو عقل لري دا تربیه خو په مقابل د ګډانو کې ډیر اسانه وي. نو یو حکمت پکې داوی چې دته د تربیه ټریننګ ورکول شي. بل حکمت پکې اهل د تصوف بیانای چې غالب اوقاتو کې ګډان خلق سره نو په خاریه کې پټی نه وي دا په باندو کې وي دا په غرونو کې وي په چغرو کې وي. نو دې سره د دې ترغب او چې لګري او ځان لواله وشي او څومره چې انسان د خلکو نه ځان توي نو خبرې نه کوي او خبرې کمی شي خوب هم د ګډانو سره ولو سره کم شي خوراک هم ور سره غالبا کم وي. کله چې خوراک کم وي خوب کم وي او خبرې کم وي قلت الکلام قلت المنام قلت الطعام راشي خود به خود تزکیه د نفس کیږي. نو د دوی د ګډانو د سرولو لوی بل وجه داوا چې د دې مبارکانو نفوس خو اسم پاکو خو خدای تعالی پورا صفای سره نفوس صفا کړی وي او دا غي نه بعد د دې بعثت شي. بیا نو د مبارک هم ګډان سره ولي خو تاسو هم چې د انبیاء علیهم السلام بالخصوص د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ګډانو د سرولو ذکر کلم کوي نو د صفت په موضوع کې د زم په موضوع کې به نه کوي چې خلک د ګډو سرولو پورې خان دي او تاسو په دې ټیم کې دا خبره کوي چې او نبی علیہ السلام سرولي نه چې سپک یاد شو د ګډانو سرول نو هغه ټیم کې بیا د ګډو سرول نه یادوي. تاسو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی په نوم د تنزیه الانبیاء عن تسفیه الاغبیاء. د انبیاء علیهم السلام صفائی د قمقل خلق د قمقلینا نو هغه کی ویلی چې ما دا کتاب زکه ولیکه چې زه د دمشق جامع مسجد ته رالم د جمعې منځو شه بهر چې وتم د دوه کسانو خپل منځ کې جنگ یو د شپونکی بچي او یو عام سړی. د عام سړی د شپونکی بچی ته پیغور ورکړ چې زه د شپونکی بچی خپلار د غړي سره ایتماته خبرې کې وی هغه ورته مخ راتاو چې غړي سره ول خو صاحب نه دی دا خو رسول الله مبارکم غړي سره ولي وی دی خبرې سره زما دا وختان یو نیغ غدرې ده چې تا خوري راغټه ګستاخی او به د محمد مصطفی وکړه. واپس لاړم او صد پاسه 50 مفتیان او علما د دمشق جامع مسجد کې ناس په استفتاء او فتوی جاری وي. زور لما ورته ویل چې دوه کسانو خپل منځ کې نزاع او جنگ وي یو د شپونکی زوی وي دا بل ورته پیغور ورکړي زده شپونکی بچي هغه ورته وی غړي خو رسول الله مبارک سره ولي د دې شپونکی زوی څه حکم دی بے ادبی کړي کنا. وای دي کې دا بعض علما خو دومره تیز لاړ چې دا خو غټ ګستاخ دی قتل کوي خو نور علما دا فیصله راکړه چې بے ادبی کړي دا او د ته سزا ورکړي شي غټه بے ادبی د رسول الله مبارک کړي. هغه وجه دا نه چې ګډي سره ول دغه ټیم کې د پیغور او د زم په شکل یاد شو چې کله د زم په شکل یو څه زیات شي نو بیا به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زم او بیکاره کار کې ځان سره نه شریکي. نو رسول الله مبارک بیا د مکه معظمه ګډان هم سره ولې دي او شپوش په مبارک پغره کې مبارک فرمایي چې زه خدای تعالی د جاهلیت د زمانه د هغې د رواجونو ناشنا محفوظ ساتلې ما. وی یو ځل زمونږ په کلی کې واده نو ما سره بل مرګري و راغم د کلیوالو ګډان په مزدوري باندې نیولي او مام نیولي
نو ما دې مرګري ته وویل کنن شپه زما ګډان ته ساتل زه به کوشش شم دې واده ته به ورشم. نو هغه ومنله زه رالم. چې واده ته رالم نو هغلته ډول او سورنا او د هغه زمانې چې کم د ساز سرود څه آلات و هغه شروع وی چې زه څنګه راورسېدم نو خدای تعالی زما په سترګو خوب راوسته او داسې وده کړمه چې سهار کې نور راوخته او د نور ګرمۍ راویښ کړمه. نو صحابه کرامو ته فرمایي چې زه خدای تعالی هغه وخت نه داسې محفوظ ساتلی یم. دا یو ځل رالم دوی ته خو لکه خدای تعالی ته وساتل. نو دغه ځینم پته لګي چې رسول الله مبارک ګډان سره ولو بیا الته مبارک شپې به ور سره کولی او څه ډېر وخت بعد به ګډان بیا کلی ته راوستل. دغه سلسله د جاری و د ابو طالب صاحب سره حتی کې چې عمر د 15 کاله ته ورسېده. کله 15 کاله ته عمر ورسېده نو رسول الله مبارک بیا د شام دویم سفر وکړ. او دا دویم سفر چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شام کړی دی نو دا د خدیجی بیبي یو غلامو میسره نومیده هغه ته پیسې ورکړي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د په مزدوري باندې ورسره ش مزدوري پکې څه شی وا قلوسای نه قلوس هغه ځوان یو خې طویل کېږي چې د 2 کالو 9 کالو په عمر یو خا مزل کې جوړوي. نو دا یو طویل چې زبستاري غلام سره زما شام ته به د مال د تولم د تبه خرصومه ستا د خوانه به وکیلی ما او زما تنخواه بدای چې ما ته به 2 خې پکې راکې. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خدیجی بیبي مال وړو مې سره غلام د هغه ور سره په 2 خانو باندې چې دا به ما ته راکې. به چې په دې لار باندې مې سره د عدالت د انصاف د صداقت ولید چې واپس کله دې سفر کې راغې نو خپل مولاتی خدیجه الکبرى رضی الله عنها ته ویل چې دا شخص خو عجیب شخص دی. د صفاتونه ورته وکړل لار کې چې کوم حالات هغه کتلی وغه بیان کړل. بس په هغه کمال باندې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها محب شوا او بیا داغه دغه سفر باعث جوړ شو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره داغه نکاح شو په 15 کلنۍ کې چې عمر د نبی اسلام 15 کالو او عمر د خدیجی بیبي دی وخت کې زیاتو ځکه داغه مخ کې خاون وفات شوی او کونډه بیا د رسول الله مبارک سره دغه نکاح شو او ترسو پوری چې خدیجه بیبي ژوندۍ و نبی کرم صلی الله علیه وسلم چې هغه ژوندۍ و نو ترغی پوری بل بیبي په نکاح وانه خستا او بیا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیاته ژوندۍ تیر کړی دا ځکه د بعثت پوری 15 کال دي بیا د هجرت پوری 13 کال دي او دا د هجرت نه سکلونه وړاندې وفات شوی دا نو تقریبا 15 کال خدیجه الکبرى د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره شي. څومره اولاد د رسول الله مبارک چې ده سوا د ابراهیم سیبنا چاغه د بیبي ماریه قبطی زویو داغه نه سوا چې دا څومره اولاد او لورګان او زامن دي دا د خدیجه الکبرى رضی الله عنها اولاد دي. دا نور څومره بیبيان چې وی هغه کول هغه اولاد نه دي شوی تر عائشی بیبي صفیه بیبي او حفصی بیبي دا یوم اولاد نه دي شوی سوا د ماریه بیبي نه چې هغه ماریه قبطیه او هغه د مصر نه مقوقس بادشاہ نبی علیہ السلام ته تحفه کرا لګلی و وینځوا داغه نه ابراهیم سے پیدا شه او د خدیجه الکبرى نه زامن هم لورګانی هم وی دا ټول د اولاد. درود شریف په شوق سره ولو. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودنا ورضواك مطلوبنا أتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى بارك وسلم عليه. فجمعات کې امام لا 3 آیت قرات نه پس پتا ورکول څنګه دي امام تداسي پکاروي چې کله 3 آیتونه لستلی وي کوشش دی کوي چې دا مقتدی فتح ته جوړ نکي یعنی زر دی ټیټ شي وس سوچ مقتدی فتح ور کوي 3 آیت پوره شوی دي منسې کیږي کوز دش
کچرته د بیام بند کیږي او د مقتدیانو نه فتح ته ضرورت لري نو خلاف اولادي یعنی امام هم خنه کوي چې مقتدیان فتح ته جوړي او مقتدی مخنه کوي چې فتح ور کوي البته چې امام اوس نه کوزيږي او بند کیږي نو به مقتدی ګناهګار نه دی په فتح ور کوي دا ګناه په امام باندې دا چې درې آیت لوستلی په کار د چې کوشي او فتح ته سو جوړ نکي